هم تګې ورته وې مې د منګینو اوبه راکه هم تګې ورته وې مې د منګینو اوبه راکه سپین لاس کې منجیله وه پخوانی وړي راوړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفر شاه درویش یم، راغلی یم پورې نوښار خاتوخیلو علاقې ته. دلته کې د پښتو ادب د پښتو ژبې یو ډیره پخوانۍ پښتو ادبي جرګه ده د مکرم اخوند زلمي په نوم باندې. د هغې چې کوم صدر صاحب دی هغې را سره په څنګ کې ناست دي، د هغې چې کوم سرپرستي اعلی دی هغې را سره په څنګ کې ناست دي. دوی سره به خبرې اترې کوو، د دوی نه به ستاسو لپاره ښکلي ښکلي شعرونه ریکارډ کوو. راځئ چې میلو شو سره. صدر صاحب السلام علیکم. السلام، ډېر مننه، خوشحاله اوسئ، الله مو خوشحاله ساته. خپل تعارف وکړئ کتونکو سره، نوم مو څه دی او دې جرګه کې ستاسو کوم کردار دی؟ حاجي زما نوم انجینر ذاکر اختر ذاکر دی او زما خو روزګار چې کوم دی نو هغه الکتریک کارم کوم او مکینیکل انجینیر یم او محله نیو خاتوخیلو کې ریاش پذیر یم او جرګې خبره جرګه مکرم اخوند پښتو ادبي جرګې صدر یم او تقریبا عمر مې دغه سن 70 پیدایش ته جي او دا ملګري راغلی دی نو دوی وایي چې تاسو نه مونږ لږ اشعار درنه اورو. نو داسې خو ډېر دي، خو زه داسې یو ثقافتي غزل دی هغه به راته ووایم چې دا ملګري پرمیش هم وکړو، سرپرست مې چې دا ووایه. دا بس هغه زوړ خیال دی زړو ثقافتي څیزونو پسې پخوا به پیغلې جینۍ کور کې څه کار کولو، داسې د هغې پسې یو خیال دی. وایي خزان وهلې پاڼې چې سیلې وړي راوړي، خزان وهلې پاڼې چې سیلې وړي راوړي، خیالونه مې نن زړه د لیونۍ وړي راوړي. نو ما کوله تماشه به د خشاک پڼ به په سر کو، ما کوله تماشه به د خشاک پڼ به په سر کو، نازک بدن پڼډونه غرسنۍ وړي راوړي. د ناس قدم پخپو کې پنځې ویچ شړنګېږي، د ناس قدم پخپو کې پنځې ویچ شړنګېږي، ورځي پلار لپټي ته دا روټۍ وړي راوړي. هم تګې ورته وې مې د منګینو اوبه راکه، هم تګې ورته وې مې د منګینو اوبه راکه، سپین لاس کې منجیله وه پخوانی وړي راوړي. هو ښکلې ښایسته زلفو کې ځوړند شیشو پیوې، او ښکلې ښایسته زلفو کې ځوړند شیشو پیوې، د آباد د دې نازکې نه کمسۍ وړي راوړي. او د کور په شا چنې سره د بوسو بوساړې وې، د کور په شا چنې سره د بوسو بوساړې وې، راځي ډکۍ د بوسو نه بورې وړي راوړي. دا کارم کوي. او د کور په غټ دیوالې و ته پاڼې هم تپلي، د کور په غټ دیوالې و ته پاڼې هم تپلي، راغونډې کې ته پاڼو نشکرۍ وړي راوړي. او یو غټه شان چاټۍ وه منداڼو پې تړلې، یو غټه شان چاټۍ وه منداڼو پې تړلې، بنګړي لاس کې شړنګېږي چې رسۍ وړي راوړي. نو زه ناست ورته ذاکر زه د لرې تماشه کړم، زه ناست ورته ذاکر زه د لرې تماشه کړم، تنور ته خپلې مور سره کولپې وړي راوړي. خزان وهلې پاڼې چې سیلې وړي راوړي، خیالونه مې نن زړه د لیونۍ وړي راوړي. بس دا یو ثقافتي غزل و، په دې کې ما د خپل ثقافت اظهار کړی دی چې مطلب زمونږ پخوا نن سبا خو دا شیزونه که دا کومې پکې ذکر وشو منګي دي او دغه د مثال پیوې دی او داسې نور شیزونه دي تپاڼې مپاڼې، نو دا خو زمونږ د ښاریو کې تقریبا دغه شوي دي، خو په کلو کې لا اوس هم زنانه کوي لګیا دي دغه. نو دا مې تاسو ته ځکه چې مې دا ثقافت لږ ژوندی وي نو دغه مته وي. خیر زه به راته بل هم یو دغه ووایم که اجازت وي، داسې یو مینهناک غزل دی. وی ګورم درته زړه کوي درزار زما، ګورم درته زړه کوي درزار زما، نه مړېږي سترګې په دیدار زما. نو ډېر د حد نه تېر پتا مین یمه، ډېر د حد نه تېر پتا مین یمه، وکړو عاشقۍ د زړه کې غار زما. او هسې ځان ساتي مې ستا په عشق کې کو، هسې ځان ساتي مې ستا په عشق کې کو، زړه سوځي بې اوره په انګار زما. نو نه دې که مخپل نه دې وفا وکړه، نه دې که مخپل نه دې وفا وکړه، زړه دې کو ساتي په انتظار زما. نو ستا د بېلتانه غم به مې ووجني، ستا د بېلتانه غم به مې ووجني، غم شو په دردمند زړګي انبار زما. نو پس د مرګه ما ذاکر له راشه لږ، پس د مرګه ما ذاکر له راشه لږ، څوک به درته وښایي مزار زما. ګورم درته زړه کوي درزار زما،
نه مړېږي سترګې په دیدار زما. ډېره مننه جي. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. ډېر ښه ډېر ښکلی. دا دغه ښکلي شعرونو نه پس به ما سره خوا کې چې کوم د دغه جرګې سرپرست اعلی دی هغوی سره به هم خبرې کوو او د هغوی نه به هم تاسو دپاره څه شعرونه ریکارډ کوو. او استاد جي څنګه ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو څنګه یې؟ وعلیکم السلام خیر دی شکر دی. خپله پیژنګلو وکړئ کتونکو سره او ښکلي ښکلي شعرونه را سره هم شریک کړي. زه له مکرم اخون زلمی پښتو ادبي او ثقافتي جرګې سرپرست اعلی یم محمد راشد اقبال نوشیروي نوم مې دی او له محل نه نوي کلي اوسېدونکی یم او عمر مې چې کوم دی نو تقریبا 45 سال 77 پیدایش دی زما. شعرونه را سره ښه شعرونه یو رباعي به ته دغه کړم. پاکه ربه نه کړې ما چاته محتاج او څوک مې نشته د دارو او د علاج. پاکه ربه نه کړې ما چاته محتاج او څوک مې نشته د دارو او د علاج. داسې څوک نشته چې غم را سره نیم کړي د پردو خپلو اخیستی مې د جاج. علمونه یې جلبل کړل سوي ګرځي ورپسې شه د دنیا رسم رواج. چې د خود نظر مې تیر کړو په حالاتو چارچاپېره دی د وړو خدایانو راج. زه راشد درته یې ربه په زارۍ یم په سر مې کېږده د پاکې مینې تاجه. یو بله رباعي ده. دې دنیا کې ځای په ځای باندې رټل دي که څوک ناست یا په حجره یا په هوټل دي. سیند که هر څومره د لوی په غورځنګ بیږي ولې سپي لره په ژبه تې سټل دي. وینم ډېرو خپل ایمان په خېټو بیلو حلال نه پیژني بس حرام ګټل دي. مقامي خلک که ګورې په نوښار کې بنیادي لس اته کوره په ټوټل دي. نن سبا نشته یاران راشد اقباله ځان ساته ترې په چل یو بل لوټل دي. والسلام. ډېر ښه ډېر ښکلی. کتونکو یقینا چې ستاسو به زموږ د دې ملګرو دغه شاعري خوښه شوې وي او په دې سره زه جعفرشاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته مې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.